السلام علیکم ګران دوستانو، څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ امید لرم چې روغ او جوړ یاست. دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم تاسو څنګه فري ویب سایټ جوړولی شئ او د ویب سایټ نه ډایرکټ اپلیکیشن او هغه اپلیکیشن کې موږ ایډس ولګوو، هغې نه پیسې موږ وګټو. نو چېرته مه ځئ، نن به زه تاسو ته په دې ویډیو کې غوره معلومات درکوم دوستانو. او دا یو ویب سایټ دی چې په دې کې ډایرکټ آنلاین چې دی اپلیکیشن جوړېږي، او بیا داسې نور ویب سایټ هم شته چې هلته خپل خوښې باندې اپلیکیشن جوړوي که نه. انشاءالله هغه کې به هم زه تاسو ته ویډیو در ښایم په ویډیو کې هغه هم. نو د ټول نه مخکې اول زه خپل براوزر ګوګل ته ځم، تاسو ما یو ته ځئ لاټ شئ، بیا موږ ته تاسو لاندې کمینټ کې ویلی شئ چې موږ دا څنګه په دغه کې په پلی سټور کې څنګه اپلوډ کړو. نو هغه هم بیا زه تاسو ته وښیم، خو اوس نه بیا ویډیو اوږده کېږي دوستانو. نو تاسو چې په پلی سټور کې هر یو اپلیکیشن تاسو اپلوډ کوئ نو ستاسو نه به په سر باندې $65 غواړي. نو راځئ دوستانو خپلې ویډیو طرف ته. د ټول نه مخکې اول دوستانو که تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست، زموږ دا ویډیو لومړی ځل دی تاسو ګورئ او غواړئ چې زموږ ویډیو روزانه وګورئ، نو تاسو خپل یوټیوب چینل ته لاړ شئ، یوټیوب ته لاړ شئ. نو دغه زموږ چینل دی، تاسو کتلی شئ دوستانو. نو دغه ویډیوز باندې چې تاسو کلیک وکړئ نو دلته راتلی شئ او ډېرې ویډیوانې تاسو یې کتلی. غواړئ چې هر یوه ویډیو زما ګورئ نو دغه سبسکرایب بټن تاسو ته ښکاري، تاسو په دې باندې کلیک کړئ. دا خوا کې سره بل ایکون دی، تاسو په دې باندې هم کلیک کړئ چې زه هر ویډیو اپلوډ کوم نو تاسو ته در ورسي. دوستانو دا تاسو په موبایل کې هم کولی شئ. نو انشاءالله که تاسو چا سره لیپټاپ یا کمپیوټر نه وي او غواړئ چې موبایل کې دا ویډیو یعنې دا چل وکړي نو تاسو موږ ته ویلی شئ، موږ به تاسو ته په موبایل کې هم دا چل در وښایو. دوستانو تاسو کتلی شئ دوستانو دلته ما ډېر ویډیوانې اپلوډ کړي د موبایل د کمپیوټر په باره کې، هغه هم تاسو کتلی شئ د دې ځای نه. نو دوستانو راځئ خپل دغه ته به لاړ شو، خپل ویډیو ته طرف ته. نو ټول نه مخکې اول تاسو دلته تاسو ولیکئ په ګوګل کې ایپس کېږه. نو چې تاسو دا ولیکل بیا سرچ ورکړئ. چې سرچ مو ورکړه دوستانو دغلته به د دې خپل ویب سایټ راشي. تاسو دلته کتلی شئ دا ټول دیسي، تاسو په دې باندې مه کلیک کوئ، لاندې راشئ او دلته دغه دی دوستانو، تاسو دا ویب سایټ کتلی شئ. زه به تاسو ته دا رزوم هم کومه، تاسو کتلی شئ دا یو دی، دا یو د دې خپل ویب سایټ دی، تاسو لاندې کتلی شئ www.appskz.com. نو دغه د دې خپل ویب سایټ نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړو دوستانو، زموږ د انټرنیټ ډېر سلو دی، بخښنه غواړم دوستانو. نو دوستانو تاسو چې څنګه دا ویب سایټ کولا کړو نو تاسو کتلی شئ دلته تاسو یو نښانه به پرې راشي دوستانو. نو دوستانو دلته اول خپل رجسټریشن وکړئ، یعنې تاسو خپل ایمیل او پاسورډ هلته ورکړئ. لوګین باندې کلیک کړئ. چې کله مو په لوګین باندې کلیک کړئ دلته به ستاسو نه دغه غواړي، خو تاسو بیا په دې رجسټریشن باندې کلیک وکړئ، بیا دلته خپل ایمیل ورکړئ، لکه څنګه چې زه یو ایمیل ورکوم. نو بیا تاسو لاندې پاسورډ ورکړئ. نو چې کله مو تاسو پاسورډ دلته به خپل د ایمیل پاسورډ ورکړئ او بیا به هلته پاس چې دی خپل ایمیل به ورکړئ. بیا په دې اګري وچ دې باندې کلیک کړئ، بیا آی ایم ناٹ روبوټ نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړو بیا ساین اپ باندې کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړو دوستانو نو یو هاو نو اپس نو د لیکلي دي، نو بیا تاسو کریټ نو باندې کلیک کړئ. کریټ نو باندې چې تاسو کلیک وکړو دوستانو دلته ډېر اپلیکیشن دي، ما تاسو ته مخکې ویلي. نو تاسو په دې ویب سایټ باندې کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک وکړو دوستانو نو دلته به کم کلر غواړئ، ریډ، بلو، پینک. نو زه اوس مهال په بلو باندې کلیک کوم. بیا دلته ستاسو نه د خپل ویب سایټ URL غواړي، که ستاسو ویب سایټ یې هغه هم تاسو نو هغې دپاره موږ ځو نوې ټایپ ته او دلته پاس تاسو سرچ وکړئ ویبلی.com. نو تاسو چې په دې باندې سرچ وکړئ بیا انټر بټن باندې کلیک کړئ، نه سرچ ورکړئ. نو ما تاسو څنګه ویبلی.com سرچ ورکړئ نو دا شان دي دغه به راشي دوستانو، تاسو کتلی شئ بیک. نو دلته تاسو انمیلینګ یعنې رجسټریشن یعنې تاسو خپل ایمیل دغه هم ورکولی شئ، که ستاسو نه مخکې خو به وي مخکې هم ورکولی شئ، که نه وي نو تاسو د رجسټریشن باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړه دوستانو دلته فیسبوک باندې هم ډایرکټ دغه کولی شئ او gmail.com سره هم دلته تاسو نوم ورکړئ، لومړنی نوم لکه څنګه چې زه وکړم
او به دلته خپل ایمیل او هغه ایمیل او پاسورډ اول ایمیل به لاندې پاسورډ لکه څنګه چې زه اوس ایمیل او پاسورډ ورکوم نو ما پاسورډ ورکړل بیا تاسو سیټینګ میادي یعنی په دې کې باندې کلیک کړئ دا تاسو چې هر ملک اوسېږي په هغه ژبه پې راځي خو دلته المان کې اوسېږي ځکه پې هغه ژبه راځي تاسو بیا په دې نشانه باندې کلیک کوئ بیا په دې شنه بټن باندې کلیک وکړئ چې کله مو په دې باندې کلیک کړو دوستانو نو لاندې به یس نو راشي نو یس باندې تاسو کلیک وکړئ چې کله مو په دې باندې کلیک کړو دوستانو دا میسج به ستاسو دغه ته لاړ شي دلته راغلی یس نو به راغلی نو تاسو یس نو باندې کلیک وکړئ نو یس دا چې کله په دې باندې کلیک کړئ نو دلته تاسو خپل ویب سایټ ډیزاین انتخاب کړئ لکه څنګه چې زه تاسو چې هر یو انتخابوئ خو زه به دا یو انتخاب کوم تاسو کتلی شئ چې کله مو دا یو انتخاب کوم نو چې غواړئ چې همدا زه خپل ویب سایټ کوم نو دلته تاسو کتلی شئ دلته تاسو غون ایډیټینګ پکې کولی شئ او که غواړئ زه دغه شلیسن کوم یعنې زه بار وځم او بیا بلې وګورم پکې داسې دا ما انتخاب کړ بیا تاسو دغه کوچ کې شنه بټن تاسو ته ښکاري تاسو په دې باندې کلیک کوئ اوس په دې کې موږ ایډیټینګ کوو دوستان داسې صرف تاسو ته ښیم که دی نور ما پکې زموږ خپل ویب سایټ شته دی موږ جوړ کړي صرف زه تاسو ته په دې کې ښیم په دې ویډیو کې چې تاسو څنګه جوړ کړئ نو دلته نور ډېر اپشنې راشي دوستان زموږ انټرنیټ سلو دی دا هغه ځکه سلو راځي نو که تاسو چیرته مخکې نه ډومین اخیستی په آنلاین په پیسو باندې نو هغه هم تاسو دلته ورکولی شئ او که نه هم یې اخیستی نو تاسو د ویبلی ډاټ کام ډومین څخه استفاده کولی شئ هغه هم بې پیسو نو که ډومین لرئ نو تاسو دلته ورکولی شئ خپل لکه څنګه چې زه ورکوم KHYAL خیال AFG نو دا به زما اډرس شي بیا که تاسو کوم یو ډومین آنلاین اخیستی نو تاسو دلته تاسو کتلی شئ هغه انتخابولی شئ او بیا دغه نیکسټ باندې کنټینیو باندې کلیک کولی شئ خو زما سره اوس مهال نشته دی زه غواړم چې همدا ویبلی ډاټ کام یعنې د دې نه استفاده وکړم او د بې پیسو نو تاسو په دې نشانه باندې کلیک وکړئ چې کله مو په دې باندې کلیک کړ دلته تاسو د خپل ویب سایټ نوم ورکړئ لکه څنګه چې زه ورکوم KHYAL خیال AFG نو کله چې ما دا ورکړه دلته لیکلي دي ویناوي دا نوم صحیح نه دی لکه څنګه چې زه دا ورانوم بیا یې ورکوم بیا هم وایي صحیح نه دی زه افغان ورکوم خیال افغان نو دا صحیح راغلی دوستانو تاسو کتلی شئ نو دا چې تاسو په ګوګل کې سر کې چې خیال افغان www.خیالافغان.webly.com نو چې دا تاسو څنګه سرچ کړئ ډایرکټ به پکې ستاسو دغه راشي چې ستاسو هر یو نوم تاسو ورکوئ نو بیا کنټینیو باندې کلیک کړئ دا دلته تاسو هغه پاس کونج کې کنټینیو ښکاري نو تاسو په دغه باندې کلیک کړئ چې کله مو په دې باندې کلیک کړو بیا روټیټ باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته ښایم چې تاسو باید څنګه ایډیټ کړئ او څنګه نه نو د ټول نه مخکې سوري نو دلته دا ټیکسټ راوستلی شئ دوستان دا تاسو چېرته لګول غواړئ هلته لګولی شئ لکه څنګه چې دا کټ کوم دوستانو دا ما کټ کړو دلته تاسو سره ډېرې اپشنې دي دوستانو لکه څنګه چې زه دا راخلم او دا زه تاسو دا دلته صرف لګولی شئ نو دا ډېر اپشن تاسو کتلی شئ دا ټول تاسو دلته لګولی شئ نو لکه څنګه چې زه تاسو ته صرف ښایم زه نور نه جوړم تاسو یې بیا په خپله ښه چې تاسو خپل ویب سایټ جوړول غواړئ ښه په ښکلې او طریقې سره جوړول شي لکه څنګه چې زه دلته لیکم دلته راغله دوستانو زه دا ورانوم او دلته لیکم نو زما صرف همدومره ولیکل او دلته بیا تاسو لاندې خط باندې کلیک کوئ چې تاسو هر څه لیکئ او زه دلته څه لیکم ویب سایټ نو ما صرف همدومره ولیکم ویلکم ټو مای ویب سایټ نو بیا دلته تاسو د دغه خط باندې هم تاسو دا هم تاسو ایډیټ کولی شئ نو تاسو چې پکې هر څه لیکئ او زه د اوس مهال دا زه ډیلیټ کوم نو ما خو دا ورکړل دوستانو
تاسو دلته راتلی شئ تاسو په دې باندې هم کلیک کولی شئ دلته ګوره نور اپشنې هم شته لینکس هم تاسو په دې کې ورکولی شئ د خپل ویب سایټ د خپل ټلیفون د خپل بلاګ د خپل ویب سایټ یو آر ایل او یعنې چې بل یو ایمیل هم ورکولی شئ په هغه څو په دې باندې کلیک وکړو نو ډایرکټ بس تاسو دغه راځي لکه څنګه چې په ویب سایټ باندې تاسو کلیک وکړئ او دلته تاسو د خپل فیسبوک د یوټیوب دغه اچولی شئ پکې یو آر ایل دا تاسو دا کتلی شئ پاس دا یو لینک تاسو دا د دې ځای نه کاپي کوئ څنګه مو کاپي کړو دوستانو او بیا تاسو همالته لاړ شئ او دلته پیسټ نو تاسو وکتل نو تاسو چې کله په دې باندې کلیک وکړو بیا شاته ریورس لاړ شئ نو چې څوک په دې باندې کلیک وکړي تاسو فیسبوک ته به ځي نو دوستانو تاسو دلته هم دا نور هم دغه کولی شئ ایډیټ کولی شئ نو دلته تاسو نور اپشن تاسو کتلی شئ د ویډیوز تاسو کتلی شئ نو دغه زه دا د ویډیو اپشن زه راخلم او دا زه دلته لګوم لکه څنګه چې تاسو وکتل دوستانو دلته ما د ویډیو اپشن ولګو تاسو دا کتلی شئ نو زه په دې باندې کلیک کوم چې کله مو په دې باندې کلیک وکړو دلته بس تاسو نه د یوټیوب یو آر ایل غواړي نو تاسو زه یوه ویډیو یو آر ایل راخلم نو زه په دغه ویډیو نو کاپي لینک بیا زه هم دلته پیسټ کوم نو تاسو دا وکتل دوستانو نو ما دلته د ویډیو یو آر ایل ورکړو نو تاسو کتلی شئ هغه ویډیو دلته راخلم نو تاسو نور ویډیو هم راغستلی شئ نو دلته چې لاندې راشئ دوستان دا د شیرینګ بټن هم راغستلی شئ چې ستاسو ویب سایټ خلک شیر کوي نو دا هم دلته لګولی شئ نو تاسو دلته که اوس کتلی شئ نو آنلاین ستاسو ویب سایټ په دې ټولو اپشنو کې خلک شیر کولی شي په ډېر اسانۍ سره نو زه دلته پاس راځم دلته ګلیري هم شته غواړي چې تاسو پکې ډېر تصویران په یو ځای باندې کېدی نو تاسو دا کتلی شئ د تصویران اپشن دا د لیکلو اپشن داسې لاندې چې راکوښئ تاسو دلته هم ایډیټینګ کولی شئ نو دوستانو اوس موږ دا هر څه وکړل بیا تاسو په دې شنه بټن باندې بیا کلیک وکړئ چې کله مو په دې باندې کلیک کړو زه نه پوهېږم چې تاسو ځای ته به څه راځي خو ما زه چې کوم ځای ته راځي دا زه چې کوم دا ملک کې پروت یم د هغې ژبه د هغې ژبې د هغه پرې راځي نو دلته ما ته وایي چې چوز یور کنټري نه تاسو خپل دغه ورکړئ لکه څنګه چې زه په المان کې پروت یم زه به ورکوم جرمني تاسو چیرې کنټري کې اوسئ هغه ورکړئ زه په دې جرمني کلیک کوم بیا دلته تاسو خپل موبایل نمبر ورکړئ لکه څنګه چې زه اوس خپل موبایل نمبر ورکوم دوستانو نو ما دلته خپل نمبر ورکړه تاسو کتلی شئ بیا دغه سین باندې کلیک وکړئ نو چې کله په سین باندې وکړئ تاسو چې کوم نمبر ورکړه هغې له به اوس یو میسیج راځي او هغه کوډ به تاسو په دې کې واخلئ دوستانو اوس تاسو نه نمبر غلط شوی یا بل نمبر ورکړی وي او تېروتلي یاست پکې نو تاسو په دغه سپینه بټن باندې کلیک کولی شئ واپس ځئ هلته نو موږ له کوډ راغلی زه هغه کوډ اوس دلته ورکوم او بیا نو بیا زه په دې زیړه بټن باندې کلیک کوم بیا کلیک کوم ټو کنټینیو باندې کلیک کوم نو تاسو چې په دې باندې کلیک وکړو نو دغه وشو دوستان نو ستاسو ویب سایټ جوړ شو نو دغه ستاسو د ویب سایټ لینک دی دوستان تاسو دا کاپي کولی هم شئ او زه دا ما دا کاپي کو او زه بیرته هماغه ځای لازم چې هماغه تاسو اپلیکیشن نیولی و نو زه دلته پیسټ کوم په دې کې چې کله مو په پیسټ وکړو نو ګو باندې کلیک وکړئ چې کله مو په ګو باندې کلیک وکړو دوستانو بیا نیکسټ باندې وبخئ دوستانو لاندې چې راشئ نیکسټ بټن باندې کلیک کړو بیا تاسو د اپلیکیشن نام ورکولی شئ لکه څنګه چې زه ورکوم نو دلته ورکوم خیال افغان نو چې کله تاسو دا ورکړو بیا نیکسټ باندې کلیک وکړئ دلته تاسو د خپل چینل یا د هر څه د هغه معلومات هم دلته ورکولی شئ لکه څنګه زه صرف وړوکی ورکوم مای ویب سایټ اپ نو صرف ما دومره وکړو بیا نیکسټ باندې کلیک کوم چې کله مو په نیکسټ باندې وکړو دلته تاسو دا کتلی شئ دا لوګو راځي د اپلیکیشن آیکون راځي که غواړئ چې تاسو سره خپله د کمپیوټر نه پرې لوګو ولګوئ هغه تاسو په دې اپلوډ بټن باندې کلیک وکړئ چې کله مو په دې اپلوډ باندې کلیک وکړو بیا دغه براوز باندې کلیک وکړئ چې کله مو په دې باندې کلیک وکړو بیا ستاسو کمپیوټر ته راشو نو کمپیوټر ته چې راغلی نو دلته تاسو یو دغه سلیکټ کولی شئ لکه څنګه چې زه اوس یو دومره تصویر زه سلیکټ کړم بس ما دغه د سین تصویر راواغسته بیا په دې اوپن باندې کلیک وکړو چې کله مو په اوپن باندې کلیک وکړو دلته تاسو دا هغه ورکوټی کولی هم شئ او دا جوړولی هم شئ دوستان تاسو کتلی شئ زه به صرف دومره
به سو بیک باندې کلیک وکړئ به نیکسټ باندې تاسو کلیک کړئ چې کله مو په نیکسټ به کریټ باندې کلیک وکړئ نو تاسو کتل دوستانو دغه اوس تاسو دغه نو تاسو دغه جوړ شو اپلیکیشن نو دا دینه به اوس موږ پیسې څنګه لاسته راوړو نو هغه هم زه تاسو ته په دې کې ښیم دوستانو اډموب نوم خو به موږ تاسو به اورېدلی وو که چا نه وي اورېدلی هغو ته به نن زه په دې ویډیو کې وښیم اډموب هغه یو ویب سایټ دی چې تاسو ته پیسې درکوي که تاسو خپل ویډیو کې یا په خپل اپلیکیشن کې یا په خپل ویب سایټ کې هغه ایډس لګوئ نو تاسو ته هغه پیسې درځي دا هغه ایډس نو راځئ نو موږ تاسو ته نن وښیو تاسو په خپل پاس ګوګل سرچ کې ورکړئ ګوګل ایډس موب ګوګل ایډس موب لوګین ما صرف دغه سرچ ورکړل دوستان تاسو کتلی شئ نو تاسو دا کتلی شئ موبایل اپ مونیټیزیشن گیم اپ تاسو دغه یو دغه راغلی دوستانو تاسو هلته پاس خپل ویب سایټ هم سرچ کولی شئ د دې اډموب www.google.com اډموب نو چې کله مو تاسو د سیون اپ باندې کلیک کوئ فور اډموب نو دلته بس تاسو نه دغه غواړي تاسو یوه اکاونټ جوړه کړئ لکه څنګه چې ما سره د مخکې نه جوړه کړې ده خو دلته تاسو په دې باندې کلیک وکړئ چې کله مو په دې باندې کلیک وکړو ما سره د دې مخکې شته خو زه صرف تاسو ته ښیم دلته تاسو خپل ایمیل اډرس او خپل پاسورډ او درشینه بس تاسو نه غواړي هغه تاسو ورکړئ لکه څنګه چې ما سره خپل شته دی بیا که چا سره تاسو پرابلم راغلی و هغې کې دوستانو نو دا شان دا به تاسو ته راشي بیا تاسو په دې اپس باندې کلیک کوئ چې په دې اپس باندې تاسو کلیک کوئ بیا ایډ یور فرست اپ نو تاسو په دې باندې کلیک کوئ بیا تاسو ته وایي ستاسو اپلیکیشن په دغه کې پبلیشر دی په ګوګل پلی سټور کې کو ستاسو اپلیکیشن په پلی سټور کې یس باندې کلیک وکړئ نو باندې کلیک کوئ چې کله مو په نو باندې کلیک کوئ ستاسو خپل اپلیکیشن ورکړئ لکه څنګه زموږ د اپلیکیشن نوم دی خیال افغان خیال افغان نو بیا تاسو انډرایډ دپاره غواړئ که د آیس او ایس دپاره خو ما د انډرایډ دپاره ورکړم نو زموږ اپلیکیشن جوړ شو بیا نیکسټ کریټي اډ یونیټ باندې نو دوستانو دلته اوس یو دانه یې که نه چې هغې ته وایي بینر ایډ بینر ایډ صرف پاس سر کې چې هغه لیکه راځي هغه صرف هغه ځای کې تاسو کتلی شئ په هر یو اپلیکیشن کې راځي او بل انسټور سټایل یعنې په هغې کې خو نور هم وي ریوارډډ ایپ دغه چې دا به ډېر مشکل وي دغه به دا بل وي موږ به دا دواړه جوړوو اول به موږ په دې بینر باندې سلیکټ کلیک کوو تاسو دلته نیم ورکړئ لکه څنګه چې زه نیم ورکوم همدا ورکوم خیال ون باندې بس تاسو هر څه ورکولی شئ ما صرف خیال ون ورکړه بیا کریټ ایډ یونیټ باندې کلیک کړئ چې کله مو کلیک وکړو بیا ډن باندې کلیک کړئ چې کله مو په ډن باندې کلیک کړو دوستان تاسو دا کتلی شئ بیا ایډ یونیټ باندې کلیک کړئ بیا دا بیا سلیکټ بیا بل نیم ورکړئ بیا زه خیال ټو ورکوم بیا نیکسټ باندې ما کلیک کړو نو دا هم جوړ شو ډن با زموږ کار وشو دوستانو دې ته به بیا زه تاسو ته وروسته ښیم چې تاسو د دې څخه پیسې څنګه حاصل کړئ هغه هم به زه تاسو ته ښیم دوستانو نو تاسو دغه دوه تاسو کتلی شئ دا یو بینر دا یو بل دی تاسو اول هماغه موږ چې اپلیکیشن رانیولی و هغې ته به موږ لاړ شو نو هغه دا خو موږ وکړو اوس په دې کې موږ هغه څنګه لګوو هغه به هم زه تاسو ته ښیم دا مونیټ چې تاسو دا کتلی شئ تاسو په دې نشانه باندې کلیک کوئ لکه څنګه چې زه تاسو ته دا لږ زوم کوم هم تاسو کتلی شئ دا تاسو ته په څنګ کې میلاویږي دغه نشانه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ چې کله مو په دې باندې کلیک وکړو دلته به راشي تاسو په دې ایډ مو باندې کلیک وکړئ دلته ایډ نو دلته بس تاسو نه د بینر ایډ تاسو دا پاس کتلی شئ د هغې نه تاسو ته دا نوم هم ښکاري د دې آی ډي غواړي نو موږ به بېرته هماغه ایډ موب ته لاړ شو دا اوس چې موږ دوه ایډس جوړ کړه دا یو بینر دی دا یو انټرفیس دا ون باندې به موږ دا ون دغه دا کاپي بټن تاسو ته ښکار تاسو په دې باندې کلیک کوئ په دې ون باندې بیا راشئ دلته دا پیسټ بیا انټر بټن باندې بیا دې بل ته راشئ بیا ایډ موب ته بیا دا بل یو ټو کاپي کوئ بیا لاړ شئ دا یو هم همدلته اور سوري دا اوبه هم همدلته ور پیسټ کوئ نو دا وشو بیا سیو باندې تاسو کلیک وکړئ دا اوس زموږ اپلیکیشن دوستانو موږ اپلیکیشن جوړ شو موږ پکې ایډس هم ولګول نو لږ صبر وکړو نو دغه زموږ اپلیکیشن دوستانو نو
اوس به مونږ دغه ډاونلوډ بټن تاسو ښکاري تاسو ډاونلوډ بټن هم کولی شئ ډاونلوډ بټن باندې به مونږ کلیک وکړو نه سوري د ډیشبورډ باندې تاسو کلیک وکړئ چې کله مونږ په دې باندې کلیک وکړو تاسو دلته تاسو ته ښایي چې تاسو څنګه په دغه کې دلته تاسو کوم څه د هغه نه پکې شوي غلطي بیا هم پکې ایډیټینګ کولی شئ مونږ ویډیو ډېره اوږده شوله تاسو دلته خپل اپس اپلیکیشن هم کتلی شئ تاسو په دې باندې کلیک وکړئ چې کله مو په دې باندې کلیک وکړو دوستانو دلته تاسو ته خپل اپلیکیشن هم ښودلی شي بیا تاسو دلته ډاونلوډ بټن تاسو ته ښکاري نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ چې کله مو په دې باندې کلیک بیا پبلش باندې کلیک وکړئ پبلش یور اپ نو زموږ اپ چې څوک په دغه کې سرچ کې هم راځي به په ګوګل کې نو لاړ به شو او دغه ډاونلوډ بټن تاسو ته ښکاري تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دلته به لږ صبر وکړئ چې کله مو صبر وکړو تاسو ته به 2 میسیج راشي تاسو ته کتلی شي اوپن سیو کینسل نو په سیو باندې به مو کلیک وکړو چې کله سیو باندې تاسو کلیک کړئ د خیال افغان د اپلیکیشن تاسو ته کتلی شي نو زموږ اپلیکیشن جوړ شو او موږ پکې ایډس هم ولګو نو راځئ دوستانو اوس به موږ لاړ شو د موبایل سکرین ته او د اپلیکیشن به زه تاسو ته په هغې کې وښیم دوستانو دوستانو تاسو د اپلیکیشن کتلی شئ چې اوس موږ جوړ کړو نو زه دا په دې باندې کلیک کوم چې کله مو کلیک کړو دوستانو تاسو دلته کتلی شئ دلته ایډس هم راځي نو دا کټ کوم نو اوس دا چې موږ څنګه اوپن کړو اول کې به داسې راشي تاسو کتلی شئ نو دا شانتې لاندې تاسو راتلی شئ چې تاسو پکې هر څنګه ایډیټینګ کړي هر څه پکې لګولي دلته به راشي دوستانو لکه څنګه چې زه اوس په دې باندې کلیک کوم په فلم آوټ مور باندې چې کله ما په دې باندې کلیک کړو دلته به یو ایډس راشي تاسو دا کتلی شئ دا اپ کې راځي موږ ته هلته روپۍ راځي یعنې داسې تپوس نه هېڅ پته راته نه لګي چې دا د یو ایډس باندې څو روپۍ که نه یا څو سینټه نو دلته تاسو کتلی شئ زما یوټیوب چینل راغلی نو دغه شانتې تاسو په اسانۍ باندې بیا تاسو پکې نورې ډېټې هم کولی شئ ښکلې شیونه پکې لګولی شئ چې تاسو هر څه غواړئ هغه پکې کېږي دوستانو دغه یو زموږ اپلیکیشن نو دوستانو ما تاسو ته مخکې وویل چې تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نو تاسو ته وتلی شئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کولی شئ دوستانو لکه څنګه چې تاسو دا زموږ یوټیوب چینل دی تاسو کتلی شئ دغه ویډیو دي او غواړئ چې زموږ ویډیو روزانه سبسکرایب بټن تاسو ته ښکاري دغه ستانو تاسو په دې باندې کلیک کړئ دا خوا کې سره بیل ایکون دی تاسو ته هم ووهئ چې موږ هر یوه ویډیو اپلوډ کړو نو تاسو ته در ورسي تر بلې ویډیو پورې په لوی الله مو سپارم د خدای په